الله فرمایي چې کم خلق دولت جمع کوي ولا ينفقونها في سبيل الله او هغه دولت د خدای په لار کې نه خرج کوي د دې سړي د مرګ نه بعد به يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم دا دولت به د جهنم په اور ګرم کړي شي او د تندیله به داغ ور کړي شي بیا به د ډډو له داغونه ور کړي شي بیا به د ملا له داغونه ور کړي شي دا درې ځایونه الله تعالی خاص دې د پاره کړ چې دا الله په نوم تا نه مطالبه وشو نو اول دې ورته تندې ترش کو نو فتقوا بها جباههم اول به د دوی تندې و داغلي بیا چې دویم ځل مطالبه وشو نو ډډه دې کړه ورته مخ ته واړولو نو بیا به ډډو له داغونه ور کړي شي بیا چې په دریم ځل ته مطالبه وشو نو شای کړه ورته نو بیا به شاله داغونه او بیا به ورته ویل شي چې هاذا ما کنستم لانفسکم دا هغه دولت ته چې تاسو د خپل ځانونو د لپاره جمع کړو او د خپل تعیش اسباب هم په برابر کړی او خدای تم نور کولو دا هغه زما عزیزان دنیا د آخرت د کروندې زیاده آخرت د لپاره کر چې دغه دنیا کې کیږي مرګ نه بعد نه کی نو د آخرت کر یا په بدن کوي مال او دولت در سره نه د بدن خدمت ته د چا در باندې پیښ شو منډه به ور سره وای خلبه هغه د پاره استعماله الله حاضر قیاس دولتو د دولت خدمت به کوي نو دنیا د آخرت د کروندې زیاده دا قسمه کارونه بکینو د مرګ نه بعد بس آخرت خي تاسو ته پته ده په دې قران کې یو قصه ده دغه ته د یوسف علی السلام قصه یوسف علی السلام د پلار نه ورکو سلويخت کاله او پلار یو حضرت یعقوب علیہ السلام سلويخت کاله په یوسف پسې جړېدل حتی کې دا د سترګو غاټي دا وبشو د اوخو په شکل کې راوبید علما لیکي چې یعقوب علیہ السلام خډیر لوی پیغمبر دا دومره لوی امتحان کې خدای پاک ولې اچولې و دې کې راز داو چې دې یعقوب علیہ السلام ته ورځ یو سړی راغی و سیب اوګه هغه ورته کینا روټه تیاری یعقوب علیہ السلام په سبل کار کې مشغول شه دا سړی ته هیر شو هغه دا سه وګه لاړو نو الله ورته وی یعقوب علیہ السلام ته چې یعقوبا کدی سړی ستا دا روټه خړلې نو ستا په دې روټه به د سلويخ ورځې عبادت کړې وي د طبيعه سلويخ ورځې د روټه ضرورت نه او ته دنه غافل شوي د دې په بدل کې به د سلويخ کاله جوړوم نو د یو وګینا د یعقوب علیہ السلام غفلت سلويخ کاله وجرولو او غاټي ولو بکړو د اوخو په شکل کې راته کړل هاي برحال ما چې مونږ شپه ورځ په دې دنیا کې د انسان د ضرورتو نه غافل یو زما عزیزان جمعات الله توفیق ورکا حجی صاحب تا جمعات جوړ خو جمعات او مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا جمعات خو جوړ شو خو زاړه زنګیان ځان نه جوړ د دې علاقې خلق دا جمعات په منځونو آباد کړي په تلاوتونو آباد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او یا امام مالک او غالبا په دې ائمه کې یو امامو الله په خوب کې ولید ورته وی چې یا الله ته په څه شي ډېر خوشاليږي الله ورته فرمایل چې زه په دې ډېر خوشاليږم چې زما بندا د قران تلاوت کوي عزیزانو چې لږ اوسګار وخت درته ملاويږي قران وای تلاوت کوي عبد الله ابن مبارک حج نه روانو یو بوډای خزه پلار ولید بوډای غونډه چې ویلی دا نو هغه سلام په واچو بوډای ناس ته ببره غونې شړای په ځانه چولې دی ورته وای السلام علیکی ورحمت الله السلام علیکی ورحمت الله بوډای د سلام جواب کوي ورته وای سلام قولا من رب الرحیم د سلام جواب د قران یو آیات ویو عبد الله ابن مبارک ته وای عبد الله ابن مبارک ورته وای چې چرته نه رالی
نو دا بډای ورته وایي چې من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. عبد الله ابن مبارک وایي زه پوه شم چې دی بډای نه لار غلطه شوې ده، د بیابان کې ناسته ده لار ته غلط ورته وایي زی کوم طرف ته بډای ورته بیا د قران آیات ورته وایي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. عبد الله ابن مبارک وایي زه پوه شم چې دا بډای د حج نه اوسګاره شوی دا اوس بیت المقدس ته ځي. نو ما ورته وایي چې څو ورځې دې دلته وشوې چې تاریان ناست دی. بډای ورته بیا د قران آیات وایي چې ثلاث ليال سويا درېش په مدل. عبد الله ابن مبارک ورته وایي چې ستا درېش په دلته وشوې نو ته خورې څه؟ نو بډای ورته وایي چې هو يطعمني ويسقين. والله چې په دې ځنګل کې مالا خدای او بم راکړي او روټۍ راکړي کولې شي خدای کنه. مونږ خو اوس روټۍ پسې منډې وو چې ته د خدای شې نو روټۍ به تا پسې منډې وي چې ته د خدای شې. تا د بنده در پرېښو روټۍ به تا پسې منډې، تا د بنده سره پرېښو روټۍ به تا پسې منډې. قطر ته چې زه تللی ما زما ملګرو ما ته وایي چې دا سفیر سره ملاوي. ما ورته وایي چې ما څه کار دی چې د سفیرانو سره ملاوي، زه مېلمه یم که د سفیر شوقي دلته دی راشي. ما څه کار دی چې زه به سفیرانو پسې ګرځم. وایي چې نه ښه خبره ده ما دا ښه خبره ده نه. سفیر ته دا خبر ورسېده چې مولانا صاحب داسې وایي. نه ښه سړی وه په خپله راغی. ما ته یاره تا داسې ولې ویلي دي که زما ځای ته راغلی وی نو بده خو نه وه. ما رحمان بابا ته اورنګزیب بادشاه ووایي چې ته زما دربار ته کله کله راځه. نو رحمان بابا ورته وایي چې نن پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دے زکا اورنگ د زمانے زما غلام دے. اورنگزیبا په خدای می دی قسم زد یار تصویر پترخ کې او د میو جام پلاس کې ګرځوم نو ز اورنگزیب بادشاہ د زمانے خپل غلام ګڼما. نو ما ورته سفیر صاحب خبر ادا ده چې ما سه احتیاج نه لیدو په خپل طبیعت کې چې تعالی درسم درنه وغواړم. خدای کار او ثواب پدې کې او چې ته زما ستړي مشي لراش پدې کې ثواب نه او چې زستا زیاده ده. ځکه زه غریب مولا یم. غریب سره د سرمایدار په دروازه کې ډېر بد ښکاري او سرمایدار د غریب په کوڅه کې ډېر ښه ښکاري. دام واورئ مالدار خو به یې یا دا اوس خار نه چې بار کم خلق روزي دا مالدار دي. دا واورئ که یو غریب سره نیکی کول غواړئ نو غریب ځان ته مه راغواړه، کور ته یې مه راغواړه، جواب ورپسې مه کوه. د شپې بوزی ووهه بوزی او نیمه شپه کې ورشه او دروازه ورته وټکوه. پیسې وي که اوړه وي که غوړي وي که چای وي که چینی وي داسې پنډوکې وله ورکه. ته څوک یې ته څوک یې وایي زه هېڅوک نه یم د خدای بنده وم او تاله مې دا شی راوړی ده بس چې دې ونه پیژني. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه خدای باور وکړي چې ته د خدای په نوم ورکړه وکړې او په دې ښي لاس یې ورکړې او دې ګس ته هم پته ونه لګي. دغسې به چا ته پته نه وي لګېدلې او د قیامت په ورځ به اعلان وشي چې دا سړی د دې ټولو د منځه وباسئ او جنت ته یې. نن د دنیا سرمایهدار خو خلق ځان ته راوړي اعلان وکړي چې پلانې زکات ورکوي نو چې زکات پسې ورشي نو 3 به سوکه درکړي او 10 به روپۍ درکړي. یو 3 سوکه به دې ووایي بیا به چې دی 10 روپۍ ده. په دې لوړګي کې یو ډېر لوی مالدار دی. د هغه د زکات خاص ورځ به د خدای شانو په هغه ورځ زه مالته پېښ شوی چې دا غوبل مې ولیدو نو بس یو به 3 سوکه والو او بیا به 10 روپۍ ورکول. یو سړي ورسره څه چېړو کو ویل ویلي سیوې تړئ نو زه ورنږدې شوم. ما ورته ویل حاجي صاحب ګوره څوک چې نن تړلو یا وهل کا ګوره څوک چې نن تړلو یا وهل کا پیخ به په هغو شي چې به تړلم به وهل کا. د دې 10 روپو په عوض کې چې تا ته سړی وتړی نو دا خو به د یو ساعت تړلی چې ته به پې 100 کاله تړلی کېږي. بدبخته کمبخته دا ورکړه دې ته شکر وباسه او شکریا ادا کا دا هغه چا چې تا له څه یو څه هغه قبول کړي. ځکه چې دې کې خو جنت دی، دې کې خو د خدای رضا ده. د غریب خوله کې نوړی اچول دې کې د خدای رضا ده. ستا په غریب یې څه احسان نشته، ستا غرض د خدای رضا حاصلول. لکه حضرت علی ته ورځ بی بی فاطمه وویل تبه مې شوې ده
خله خون می خراب ته او انار پکار بازار تلاړو یو انار اغسته ده روان دي لار کې یو ملنګ پروت حضرت علی ته دا انار مال راکا غوالا وینا د سینال دلته کینا انار مات کا دانه ته وباسا زما خپل کې راچوا زنا جوړم لاسونه نشم خزول چې ځا انار اخرم بیا مې خپل پاکه کو بیا لاړ ته دومره کولې شډېره خله کې ځخپل انار دی وړا ځا هغه هم د څه کولې حضرت علی کرم الله تعالی وجه کیناستو انار سپین کو د غریب په خله کې اچي پاکستان مالدار ودتی نو به کی مولانا صاحب وای ته هم د جنت ټیکټ مالدار سړی لور کې خبر ده مونږ دا غټ سنډا چې مړي مونږ مخې سره جنتی نن کې د دې جنت سره څکار د جنتیان 170 کال یو بوډا دی او سمجوندې دی 170 کال او سمجوندې هغه سره یو علم دی کشف قبور ورته وي قبر کې د مړي حال معلومول چې د دڅا دا علم یا مولانا احمد علیم لاهوری رحمت الله علیه سره یا دې سړي سره ما د شپې په 10 بجې ورته وي ما ته د قبر یو کشف وکړ چې زم یو مړی ورته راځه ما ته راځه چې پاسې دو کې شو ما ته وي چې مړی درته خیم خدای دیرو کې د سمړی نشته چې وی ګوره وړه د خوشاله شي دا ټول په قبرونو کې ناشتي او وخت ته پرې کیږي لګیا او څوک د پکوړې غوندې په قبر کې تلیږي لګیا دی پکړی کی نو کدی ولید نو ټول مر بروټه پندر نه کی شپې 10 بجې وې د کوټې نه مې بار منډه کړه مالجی ماته مخه ورځه خیم درته ماینه نه وته زما عزیزانو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحابه ته چې کاش کده دې یاري نه وای چې بیا به تاسو مړی نه خخوي نو ما به د قبرونو حال درته لک خودلې وې چې لاندې دې سره سکی ته خو خاورې په واچو خبر خلاص شي بس مړ شو لاړو نه مړ چرته دی خو بیا غرق اوس شو اوس غرق شو په مرګ غرق نه په ژوند دا مړ چې شو غرق دا چې پولیسو دی و چې خلاصای به دي دا چې عدالت لاړو چې ضمانت به سوق کوي عزیزانو سوچ کوئ دا دنیا یو عارضی غوندې ده عارضی څوک 60 کالا څوک 10 کالا څوک 40 کالا څوک 50 کالا بیا روان دي خپل کور حضرت علی کېناستو او انار سپینی کا غریب سړی تخله کې اچوا چې خلای والا خپل لمنه پاکه او لا کوړه چلاړو بی بی فاطمه ورته انار دی راوړو وی بی بی انار خو نه راوړو خلاره کې داسې چلو بی بی فاطمه وی الحمدلله خدای چې زما په نوم کوم انار را روانو استاد غریب خېټه کې پړ حضرت علی خاون ته وګوره او بیا خزي بی بی فاطمه ته وګوره ته خو خپل خزي ته وای کنه چې خزي تعالی مې یو شعر روان کړو لار کې یو غریبه خزه واغېله مې ورک زمون خزي بچوي وای بس کته مونږ ته معلومه تا کور ته چې راغله ما خورز نه کتلې استاد وای د څه کنه اوس بی بی فاطمه غوندې خزه به کم ځای پیدا کړي او حضرت علی غوندې خاون به کم ځای پیدا دروازه وټکه یو سړی راغی نه انار پلاس کې نیولې دي او حضرت علی ته وایي چې دا خپل امانت وا حضرت علی ورته سړي وې دا ستانه انار دي حضرت علی ورته دا زمانه دي وې چې ولی وې بس زمانه دي نه انار یو هغه ورته په خدای قسم دا ستادي دا نه انار حضرت علی ورته په خدای مې دې قسم کړه نه انار زمانه دي وې وجه هو د خدای بنده وې زما خدای ویلي دي من جاء بالحسنه فله 10 امثالها چاچی یوانی کی وکړه نو زبد یو په بدل کې لس ورکوم نو ما یو انار خدای له ورکړې زما لس کیږي او تارا وړي نه دی کلس وی خو زما دی کنه نو زمانه دی زما خدای دروغ جن دی الستونی کی یو انار پټ کړو راوی وستو و علی په قران باندې بتان له عمل کولو والا بل څوک نه عرض میں داو چې بوډای عبد الله ابن مبارک ته وای چې هو یطعمنی ويسقین په دې ځنګل کې والله مالا او بمرا کوي او مال روټه دې پر یو خبره وره هارون الرشید په ښکار تلو چې ښکار یو کو خړوي څه وخت کې یو کارګر راغی او د هارون رشید د مخ نه روټه او تختول چې روټه او تختول هارون رشید په اسور شو بعد وزیران ورته صاحب ولی وې دا کارګر وجنه د بادشاہ د مخ نه کارګر څنګه روټه او تختول پرېدم نه هارون رشید مخ کې وزیران ورپسې کارګر مخ کې دوی ورپسې ها کارګر یو غره نه غاړه واوړې دوی ورپسې سګوري چې دغه نه هغه غاړه یو سړی دی داسې لاسونه شاته پیدا سي په پټکی او په صادر تړلې پروت دې کارغه هغه روټه یوړو دې سړی له په خپل کې ورک او هارون رشید دلری نه دا نقشه ګوري چې په خپل کې ورک چې دوی ورنږدې شو کارغوال وته سړی نه تپوس کوي
چې لکه څوک وې صاحب سوداګرو ما دلته په دې لاره تیرې دم غلو شو کولم په دې خپل صادر او پټکی را تخپې او لاسونه وتړل مال رانه ټول واغسته وغیلار څومره موده وشوې 3 میاشتې وې د روټۍ د اوبو څه چل کې وې په خدای قسم چې کله نه وی تړلې مورانه تللی دي دا کارغه ټیم په ټیم وبم راوړي په خله کې راکې او روټۍ راوړي په خله کې مولانا روم وایي اسببها بغزرو تقوا طلب اسببها بغزرو تقوا طلب تا خدا روزی رساند بے سبب وہی ہیلے جوڑاول پریدا تقوا کا خدای سره جوړاو کا چې خدای سره دې جوړاو کا خبر بم نه روټای بتا پس منډه وي په ځنګلو کې بپروت حیوانات به وروړي او طالب اخلاق در کوي خدای سره دې جوړاو کا دنیا بستا تابع وي هر شی به تا پس منډه په خدای باور وکړه زه یو ډېر ګناګار ډېر روسیا ډېر شرمسار صرف دا چې ما چرې د اهل دنیا په مخ کې خپل ضمیر خرڅ کړی نه د اهل دنیا په مخ کې مې خپل سر ټیټ کړی نه نو چې دغه خپل خدای ته مې څه ویلي سهار مې ویلي او ماښام مې کړي چې څه مې پړه کې راکړي او دې خدای ته مې ویلي نو د کړي دي او د خدای نه لوی کارساز بل څوک دی د خدای نه لوی معین او لوی مددگار بل څوک دی ته د خدای شي خدای بستاشي دا ټول کائنات بستاشي او دام درته وایم چې په خپل ژوندۍ کې مې والله العظیم چې په دې سره جګه ولاړې ټیټه خبره ورته نه ده ټیټه خبره مې ده ځکه چې زما دا ایمان دی چې زما مرګ او ژوند زما د خدای په لاس کې دی زما عزت او ذلت د خدای په لاس کې دی زما هر څه د خدای په لاس کې دي انسان هیڅ نشي کولای ما سره چې زما خدای ما سره جوړي کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے یو خدای زما مرګري ټوله خدای می برخلافي هیڅوک څه نشي کولای یو خدای می برخلاف شي او ټوله خدای می مرګري وي څوک مې راسي رولې نشي څوک مې خلاصولې نشي څوک مې بچکولې تاسو ګورئ په پاکستان کې دغه خلک چې د الله د وجود قائل نه دي روس مزاج او روس مذهب خلق خدای نشته نو ماوي سپر پاور په دې دنیا کې روس دی داغه صدر او برزنیف دا برزنیف چې هغه ورځ مردار شه او تاسو په ټي وي باندې لیدو چې خخول زمکه ته خخ ورغورځولو دا چارونی وو دنیا کې اول نمبر طاقت روس ته او دا اول نمبر طاقت صدر برزنیف نو بل کم طاقت چې برزنیف رونی او مرداري کو زمکه لایو دا چارونی خلې بیا چنګي دلته خار کې اورر اعلی سطح مجلس دی ورته غټ غټ خنداګان چې پکې دي ته اعلی سطح مجلس وای نن سبا غټ هغه ته وای چې نه خزینه خبري نه لور نه خبري نه زینه خبري نه ځان نه خبري او بنگلي وی او موټري وی او دولت او کرو پري د دوی خبرو ته اعلی سطح کدوی غل خوریم هغه ته اعلی سطح مجلس وای مونږ کا شاد خور مونږ غل غریب سړي خلینه چې شاد بیگی خلګي خدای دې او غل دې خلینه بیگی او د معتبر خلینه کا غل بیگی نو مونږ لمن راوالي خان خلینه رشاد دی مونږ د سیو کړ چاپلوسیګر دا به ټکه یاد نری وختي چې ماوي چې د مونږ مثال د ګډوري هر چا چرته واخدا سدا ذکر پسې به आवाज کو